د آزادو سیالیو دوه مخکښو افغان لوبغاړو په یوه شپه بهترینې سیالۍ ترسره کړې. دا سیالۍ د جاوید بشارت او نصرت حق پرست اړوند وې. له دغو دوو سیالیو یوه یې د افغانانو د خوښۍ سبب شوه او بله د پریشانۍ سبب. خو څه پېښ شول؟ راځئ ورته کتنه وکړو. لومړی سیالۍ د نصرت حق پرست وه. هغه له ځنډ وروسته سیالیو ته راوګرځېد. 2 راونډه یې ډېر بریالي ترسره کړل، خو دریم راوند کې د یوه تخنیکي سبمیشن ښکار شو او خپل سیال ته تسلیم شو. د نوموړي سیال کریس پادیلا له امریکې څخه و. په ټوله کې نصرت حق پرست له دې سیالۍ سره 15 سیالۍ ترسره کړي چې 18 ګټلې او 8 بایللې دي. دا د نصرت حق پرست دویمه پرلپسې ماته ګڼل کېږي چې ګڼ شمېر مینوال ورته اندېښمن دي. که څه هم د نصرت حق پرست ماتې ډیری افغانان ناهیلې کړل، خو څو ساعته وروسته د بل افغان لوبغاړي جاوید بشارت سیالۍ ترسره شوه چې په بریا سره یې ټول افغانان له زړه خوښ شول. دا سیالۍ خورا مهمه وه. د جاوید بشارت سیال روسي هېواد څخه و. نوم یې موسر ابراهیموف و چې ډېر پیاوړی او ښه ریکارډ لرونکی لوبغاړی دی. دواړو تر پایله بهترینه سیالي ترسره کړه، خو د داورانو په رایو سره جاوید بشارت بریا خپله کړه. له دې سره د جاوید بشارت د بریا شمېر 14 ته ورسېد او په دې لړ کې 2 ځلې مات شوی. جاوید بشارت تر دا مهاله د خپلو سیالانو پر وړاندې ډېر ښه ځلېدلی او په دې هڅه کې دی چې په UFC سازمان کې د بهترین لوبغاړو ځای ونیسي.